مونږه تیارې وکړو. هغه صحابي رضی الله عنه دی، غالبا جابر ابن عبدالله رضی الله عنه دی یا بل یو صحابي دی. هغه وایي چې مونږ نبی علیه السلام سره جنازې سره لاړو مقبرې ته. چې مقبرې ته لاړو هلته قبر تیار نه و. چې قبر تیار نه و نبی علیه السلام کېناستو، مونږ هم کېناستو. نبی علیه السلام په دست اقدس کې چې دی نو یو لرګی و، هغه سره نبی علیه السلام دا مځکه داسې ګروله او بیا چې دی خپل سر مبارک اوچت کړ، سر مبارک یې اوچت کړ او بیا مونږ ته ووایي چې یو انسان چې د دې دنیا نه ځي، د دنیا نه ځي او هغه انسان نیک وي، هغه انسان دینداره وي، هغه انسان نیک وي، نو الله رب العزت چې دی نو فرشتې ورته ولیږي نوراني مخونه وال، هغوی په لاسونو کې د جنت کفن او ښایسته ښایسته خوشبوګانې. دا فرشتې چې دی په کتابونو کې علماو لیکل دي چې ښي طرف نه د انسان اما بالکل لرې چې دی نو کېږي او ورو ورو مخکې کېږي، ورو ورو مخکې کېږي. نو دغه انسان دنیا کې ښه کارونه کوي، دنیا کې ښه کارونه کوي، نو الله هغه فرشتې ولیږي او هغوی چې دی نو ښي طرف ته کېږي، ورو ورو مخکې کېږي او بیا چې نږدې شي نو د ده روح چې دی روح د جنت هغه منازل شي الله ورته وښیي. نو د ده دا روح چې دی څنګه چې یو مرغۍ په پرندې په دې پنجرې کې بند دي، پنجرې کې بند دي، ښار کې اکثر دا معاملات چې دی نو زیات دي. نو څنګه چې هغه پنجره کولاو کړي، هغه پنجره کولاو شي، د هغه دروازه کولاو شي، نو هغه فرشته فوراً چې دی هغه پرنده فوراً چې دی هغه د الوتلو کوشش کوي چې زه د ده نه وځم، زه د ده نه وځم. نو هغه نه هم زیات دغه سره چې دی د ده دا روح چې دی نو وتو کوشش کوي او بیا نهایت نرمۍ سره د ده روح فرشتې وباسي او الله رب العزت درته هم مخلوق باندې چې تېرېږي هغوی نه ترېنه تپوس کوي چې دا د چا روح دی او فرشتې ورته وایي چې دا فلان فلان ابن فلان فلانی دی د فلاني زوی. نو هغه فرشتې وایي هغه دغه وایي چې دا خو ډېر یو ښایسته روح دی، ښایسته روح دی، دته خو ډېره عمده خوشبو راځي او دته چې دی نو ډېر انوارات چې دی نو هغه ریږي. حاکم صحابي رضی الله عنه وایي چې دغه شان د فرشتې وباسي بیا دا انسان چې دی نو قبر کې کېښودی شي، قبر کې کېښودی شي. او په کتابونو کې دا خبره هم لیکل ده چې علماو دا خبره لیکل ده چې دغه انسان د کور نه واله مقبرې پورې دواړو طرفو ته چې دی نو فرشتې ولاړې او د ده استقبال لپاره او کله چې دا مړی خپل په کور کې د ده دا لواحقین وارثان چې دي نو یا ده له غسل ورکوي یا کټ دی بلا کوي، نو دغه فرشتې چې دی نو د هغه کسانو